د کابل پولیسو یو ډیر زبردست او ښه اقدام دا چې د کابل ښار اوسیدونکو له ډیر وخت راهیسې له غلو لارښ کوونکو او نورو وسلوالو څخه شکایت کاوه، نو د کابل پولیس اوس تازه لاس په کار شوي دي. راځئ چې راپور وګورو چې د کابل پولیسو څه کړي دي. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کابل کې تیره شپه د مختلفو جنایي جرمونو په تړاو 18 تنه نیول شوي. کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو تیره شپه کابل ښار کې د ګرځند ګزمو او پراتفي عملیاتو پر مهال د بیلابیلو جنایي جرمونو په ځانګړې توګه د چاپاولګرۍ، امن او نظم د اخلال، شکونې، غیر قانوني وسلو ګرځونو او لارنیونې په تړاو 18 تنه نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد کسان د کابل ښار د 2مې، 3مې، 8مې، 8مې او 15مې امنیتي حوزو له اړوندو سیمو څخه نیول شوي دي. خبرپاڼه کاږي له داسې کسانو څخه 4 ملي توپانچې، 2 ارادي موټر او 8 قبضې برچې د پولیسو لاسته ورغلي دي. کورنیو چارو وزارت وایي دا عملیات به په دوامداره ډول روان وي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ستاسو هم دغه ویډیو خوښه شوې وي.